قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. په دې آیات کې د آدم علیه السلام او حوا بی دعا ذکر دو. دوی وویل ای زمین ربه میش په خپل ځان نه ظلم کړی دی او کچیرې ته میش ونه بخشې او په میش رحم ونه کې نو میش به خامخا لازما له توانیانو څخه. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الله تعالی وویل توسې کیس شئ توسې ځنې به د ځنې نور د پوره دشمنان وای او توسې د پوره په ځمکه کې ژوندون دی او تر یو وخته پورې پایدا وخستل دی. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الله تعالی وویل په همدې ځمکه کې به توسې ژوندون کوئ او په همدې کې به توسې مرئ او له همدې نه به توسې رویستل کېږئ. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. د آدم علیه السلام اولاد یقینا میش په توسې باندې لباس جامه نازله کړې ده چې توسې د شرم ځایونه پټوي او د زینت جامې مو نازلې کړې دي او د پرهیزګارۍ لباس جامه دغه ډېره غوره ده. دا د الله تعالی آیاتونو څخه دي د دې دپاره چې دوی نصیحت حاصل کړي. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. د آدم علیه السلام اولاد هسې نه چې شیطان مو بیا هغسې په فتنه کې وچوي لکه څنګه چې هغه ستاسې مور و پلور د جنت نه رویستلي وي او د هغې جامې د هغې نه د دې غرض دپاره ایستلې وې چې د هغې د شرم ځایونه یو بل ته ښکاره شي. هغه او د هغه ملګري توسې ته د داسې ځای نه کسي چې د هغه ځای نه توسې هغې نشي لیدلی. دا شیطانان میش د هغې خلکې دپاره سرپرستون جوړ کړي دي څوک چې ایمان نه راوړي. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. او کله چې دا مشرکون څه بېحیایي وکړي نو ویایي میش په دې باندې خپل پلاران میندلي دي او الله تعالی میش ته د دې حکم کړی دی. ته ورته ووایه بېشک الله تعالی د بېحیایۍ حکم نه کوي. آیا توسې په الله تعالی باندې هغه درویغ تپئ چې توسې پرې نه پوهېږئ. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه زمو رب خو سیده او د انصاف حکم کړی دی او د هغه حکم خدا دی چې په هر عبادت کې خپل مخینه سیده سوتی او خاص هم هغه ته آواز کوئ په داسې حال کې چې خپل دین مو د هغه دپاره خالص کړی وي لکه څنګه چې هغه الله تعالی توسې ویس پیدا کړی یی هم دغسې به توسې بیا رو پیدا کړی شئ. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
الله تعالی وی ډلې ته هدایت کړی دی او بل ډله یې گمراه کړې دو چې په هغه باندې گمراهي ثابته شوې دو بشکه دی الله تعالی نه سوا شیطانون د ځون دوستونه ولي وي او دوی دا ګمان کوي چې بشکه هم دوی سیدل یار من دین کې دي